په هند کې د یوې لوېدلې سپرلي وړونکې الوتکې د زیانونو په اړه تازه معلومات خپاره شوي. په دغه سپرلي وړونکې الوتکه کې څومره کسان سپاره وو، د کوم لامل له وجې غورځېدلې او د انګریزانو په ګډون نور د کومو هیوادونو خلک پکې سپاره وو. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د هندي الوتکې له مسافرو تر اوسه یوازې یو کس ژوندی موندل شوی دی. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د ایر انډیا الوتکې د پریوتو له ځایه تر اوسه د 204 کسانو مړي ایستل شوي دي او د چارواکو په وینا یوازې یو کس ژوندی موندل شوی دی. دغه الوتکه چې 242 کسان پکې سپاره وو نن احمد آباد ته څیرمه د استوګنې په یوه سیمه کې پریوته. د هندوستان ټایمز د راپور له مخې په الوتکه کې 169 هندي، 53 بریتانیوي، 9 پرتګالي او 1 کاناډایي وګړی وو. راپورونه وایي چې د ګجرات پخوانی سر وزیر وی جی روپانی هم په الوتکه کې سپور و. رسنیو راپور ورکړی چې اټکل کیږي په دې پیښه کې به نورو ټولو مسافرو خپل ژوند بایللی وي. د بریتانیا لومړي وزیر کیر سټارمر ویلي چې د لندن پر لور روانې هندي الوتکې د پیښې شیبې چې په احمد آباد کې پریوتې او ډیر بریتانیایان پکې سپاره وو ډیرې دردناکې دي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په دې الوتکه کې 53 بریتانیوي وګړي سپاره وو. د بریتانیا لومړي وزیر د پیښې له قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره خواخوږي ښودلې ده.